د تورمخو او جاهلو خلکو یو بل تور عمل. د پیښور 410 کلونی جامع زبیر کې د سپین جماعت په نوم یو مدرسه او مسجد کې درنه چاودنه شوې ده چې د 900 نه زیات شاګردانو پکې سبق ویلو چې دغلته دماکه شوې ده او 9 کسان پکې وژل شوي دي او د 80 نه زیات پکې ژوبل شوي یا زخمیان دي. رپورټونه وایي چې دا دماکه د مدرسې په منځ کې د سهار د 8 او 9 بجو په منځ کې شوې ده. د پاکستان ټلویزیونونه ښیي چې د یو لوی تالار په منځ کې په ځمکه باندې یوه لویه کنده شوې ده او غیر چاپیره د زده کوونکو بستې او کتابونه خواره واره پراته دي. په رپورټ کې ویل شوي دي چې په دغه وخت په مدرسه کې ډیر زیات زده کوونکي په دیني زده کړو باندې مصروف وو چې په دغه دوران کې چاودنه وشوه. د پیښور پولیسو مشر محمد علي ګنډاپور رسنیو ته ویلي دي چې دغه یو ټایم بم و چې په مدرسه کې هغه وخت وچولو کله چې د سهار 8:30 بجې ماشومانو خپل زده کړې شروع کړې وي. هغه وایي چې اوس مهال تفتیش روان دی خو ښایي د دې چاودنې تر شا د یو منظمې وسلوالې ډلې لاس وي. د پیښور لیډي ریډینګ هسپتال ته یوړل شو دغه مړو او زخمیانو کې 2 کسه مړي او 3 زخمیان وروړل شوي دي او په ټولو سرکاري هسپتالونو کې د ایمرجنسي حالت هم اعلان شوی دی. ویل کېږي چې 4 کسان حیات آباد د سوځېدلو مرکز یا برن سنټر ته وروړل شوي دي ځکه چې د هغوی وجود سوځېدلی دی او شاوخوا 40 کسان د علاج کولو نه وروسته کور ته رخصت کړي دي. ډیر ګلالي ماشومان پکې شهیدان شوي دي او ډیرې میندې پکې بوري شوي دي خو تر اوسه دغه جاهل مجرم معلومات نه دي شوي او نه کومې ډلې د دې پلیت عمل باره کې خپل ذمہواري قبوله کړې ده. الله پاک نه به دعا کوو چې پاک رب دې داسې خلک خوار او ذلیله کړي او په دوانو جهانو دې رب وشرموي او الله پاک دې زر تر زره خپل انجام ته ورسوي. څنګه چې د دې غریبانو په کورونو باندې غم جوړ کو الله پاک دې زر تر زره د هغوی په کورونو هم دغسې غمونه جوړ کړي څوک چې داسې کارونه کوي. د ویډیو د کتلو ډیره زیاته مننه کوم. دا دردونکې خبر تر همدې ځایه ویډیو در سره لایک کړئ او پښتو پوسټ چینل هم سبسکرایب کړئ چې تاسو زموږ راتلونکي ویډیوګانې هم په اسانۍ وګورئ. ډیره مننه.